الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله واصحابه اجمعین. درنو او قدرمنو اوریدونکو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. په تیره خپرونه کې موږ او تاسې د رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم هغه بیان وکړو کوم چې په ده باندې وحی راغلی وه، یعنی د وحی د نزول ابتدا او پیلم بیان کو، او بیا هم د وحی د بندېدلو هغه شپې او ورځې بیان کړې، هغه المناکه او دردونکې واقعه هم بیان کړه. اوس به موږ او تاسې د مکي او مدني آیتونو ترمنځ هغه فرق او توپیر چې کوم ده، یا د مکي او مدني صورتونو په ارتباط باندې به خبره وکړو. نو دا خبره چې په قرآن کریم کې خو 6666 آیتونه راغلي دي او 114 سورتونه راغلي دي، او په اوو احزابو باندې قرآن کریم ویشل سوی ده. اوس دا خبره چې قرآن کریم کې کوم آیتونه مکی دي او کوم آیتونه مدني دي، نن به په دې موضوع باندې موږ او تاسې یو څه رڼا واچوو. بیا به وروسته انشاءالله تعالی د تفسیر د علم التفسیر نورو خبرو ته ورځو. نو قرآن کریم کې 2 قسمه آیتونه دي او 2 قسمه سورتونه دي، چې یو قسم یو ډول ته مکی آیتونه او بل ته هم مدني آیتونه ویل کیږي. دې کې د علماو مفسرینو ډیر اختلاف ده. ځینې کسانو علماو ویلي دي چې قرآن کریم کې چې کوم مکی آیتونه دي دا هغه آیتونه دي چې په مکه مکرمه کې نازل سوي دي، او همدغو علماو ویلي دي چې مدني آیتونه هغه آیتونه دي چې په مدینه منوره کې نازل سوي دي. خو دا خبره ښه قوي د علماء کرامو په نزد باندې ښه قوي خبره نه ده. وجه دا ده چې دا ټول آیتونه خو داسې رقم نه وو چې دا ټول آیتونه چې نازل سوي دي خامخا به یا په مکه مکرمه کې او یا په مدینه منوره کې نازل سوي، ځکه چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په مکي دور کې هم کله چې دی په مکه مکرمه کې اوسېده، نو په دې دور کې هم رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته چې به آیاتونه راتلو اکثره خو به دغسې و چې په مکه مکرمه کې به راتلو. خو کله کله به چې رسول الله صلی الله علیه وسلم له مکې مکرمې د باندې ووت، مثلا د مکې له ښاره به د باندې ووت، مینا ته به ولاړ، په مینا کې به هم آیتونه پرې نازلېدل. بعضې داسې آیتونه و چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به مزدلفې ته تللی و، مزدلفه شریفه کې هم آیتونه پرې نازلېدل. ځینې داسې آیتونه و چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به عرفات ته تللی و، د عرفات په سیمه کې هم هلته آیتونه ورباندې نازلېدل. بعضې داسې آیتونه و چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به طائف ته تللی و. طائف هم تقریبا 80 کیلومتره له مکې مکرمې چې په فاصله باندې لرې ده، او دا هغه ښار ده چې خدای جل جلاله کله چې ابراهیم علی نبینا وعلیه الصلاة والتسلیم خدای جل جلاله ته دا دعا وکړه: ربنا واجعل هذا بلدا آمنا وارزق اهله من الثمرات. ای د موږ خدایه جل جلاله دغه ښار مکه مکرمه چې د دا د امن ځای وګرځوې، او خدایه پاکه د دې مکې خلقو ته مختلفې میوې او هغه مختلف نعمتونه ورکړي. بیا الله جل جلاله د ابراهیم علیه السلام دا دعا قبوله کړه، او جبرائیل علیه السلام ته خدای پاک امر وفرمایه، او دا یې ورته وویل چې ای جبرائیله ورسه د شام سیمې ته ورسه، او په شام کې یو ښار د طائف په نامه باندې یو ښار ده، په سوریه کې دا اوسنۍ سوریه چې بولي. دغه سوریه مخکې د شام شریف په نامه باندې یادېدله، او دا یو ډیر مبارک او سرسبز او سمسور سیمه وه. په دې کې د حوران په نامه باندې یو په دې کې د طائف په نامه باندې یو ښار و.
دغه ښار په دا شام کې و. بیا نو خدای جل جلاله جبرائیل علیه السلام ته وویلي چې اوس د ما حبیبو او د ما خلیل ابراهیم علیه السلام دعا وکړه او ویې ویل چې ای خدای پاکه دغه د مکې ښار ته میوې ورکړي. اوس نو ای جبرائیل ورسه او له شام شریفه چې د طایف ښار راواخله، دا ټول بازار او دا ټول ښار دغسې له دا سیمې سره، دا سیمه ټوله له دا سیمې سره راواخله او رایوړه او مکې مکرمې ته نږدې یې کېږده، د دې دپاره چې د ما د خلیل دعا قبوله شي. بیا تفسیر مدارک او تفسیر ساوي د جلالین چې مشهور تفسیر ده، د هغه محشیان دي، هغو لیکلی دي چې جبرائیل علیه السلام ورغی شام ته یې ځان ور ورساو او د طائف ښار یې ټول راواخیست او رایوړ. کله چې راوړ د مکې مکرمې مربوطاتو ته چې راورساو، نو په مکه مکرمه باندې یې ووارې دا طائف داسې راوګرځاو، داسې تیر جار کو، لکه داسې طواف یې پې باندې وکړو. دا د طائف ښار ځکه هم طائف بولي چې طواف کوونکی ښار ده او تر کعبه شریفه یې طواف کړی ده او ووارې تر کعبې شریفې راګرځېدلی ده. نو دا د طائف ښار پې راوګرځېدو. جبرائیل علیه السلام په غیږ کې نیولی و دا ټول ښار، ځکه د خدای جل جلاله خو داسې ملکې دي چې دا ځمکې و اسمانونه ټول لکه سترخان داسې راخیستلی شي او له ځانه سره یې وړلی شي. نو جبرائیل علیه السلام ووارې په دې دغه طائف دغه بسته ښار چې له شامه یې راوړ، دا یې په دا هغه باندې راوګرځاو، دا یې په دا کعبه شریفه بیت الله شریفه باندې راوګرځاو، بیا یې په 75 کیلومترۍ یا تر 80 کیلومترۍ پورې دلته یې ورته کېښو. دلته د مکې خواته نږدې یو ښار و، د حوران سیمه یې بولي، د حوران ښار. دغه حوران یې په عوض کې د مکې مکرمې له مربوطاتو چې راواخیست او یې وړ دا ښار یې بیرته په شام کې د طائف په ځای باندې کېښو. نو دغه سیمې جبرائیل علیه السلام سره بدلې کړې. طائف یې راوړ، ووارې طواف پې وکړو او بیا یې کعبې شریفې ته نږدې په 75 یا 80 کیلومترۍ کې هلته کېښو. او د حوران ښار دا یې یووړ د مکې مکرمې له نږدې له قربه او له جواره چې یې یووړ او هلته یې کېښو په شام شریف کې یا په سوریه کې یې کېښو د طائف په ځای باندې. اوس د حوران ښار چې کوم ده، دا خالص ډبرې او لوټي او کاڼي او سږي او ریګونه او بادونه دا لري. او د طائف ښار هغه ښار ده چې خدای جل جلاله سمسور او سرسبزه پیدا کړی ده او ډېر ښه شنه واښه لري او ډېرې ښې شنې شنې سیمې لري او ډېر ښکلی او منظم ښکاري. دا ښار خدای جل جلاله کعبې شریفې ته نږدې راوړ. نو نبی علیه السلام چې به کله طائف ته او نبی علیه الصلاة والتسلیم بیبي حلیمې سعدیې د بنو سعد د قبیلې اوسېدونکې وه، هغې د طائف لوري ته وړی و او هلته نبی علیه السلام خاپوړي کړي دي او هلته نبی علیه السلام اوسېدلی ده او نبی علیه السلام خپلې د رضاع موده او خپله هغه موده چې د ماشومتوب موده وه دا په طائف کې تېره کړې وه. بیا چې پیغمبر سو هم بیا خو ولاړ زید ابن حارثه رضی الله تعالی عنه ورسره و، طائف ته ورغی او هلته د خدای جل جلاله د عبادت دعوت د طائف خلکو ته ورکو. بیا د طائف کیسه درازه ده، دا به بیا موږ او تاسې بیا انشاءالله بیانوو. اوس په طائف کې هم په نبي علیه الصلاة والتسلیم باندې وحی راغلی ده او دغه رنګه په حدیبیه کې هم په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې وحی راغلی. نو دا وحی خو دغه وحی چې کومه ده چې پې راغلی ده په طائف کې، په حدیبیه کې، او دغه رنګه وحی پې راغلی ده په منا کې، په عرفات کې، په مزدلفه کې او په نورو سیمو کې او له حرم شریفه چې بهر او له ټول حرمه بهر له مربوطاتو د حرم چې د باندې هم وحی پې راغلی. دا خو بیا مکې نه بلل کېږي ځکه چې مکې خو دوی هغو ایتونو ته وویل چې په مکه مکرمه کې نازل سوي، دا خو دا د په مکه مکرمه کې نه دي نازل سوي. نو ګوره دا ایتونه بیا ځینې ووتل. نو دا تعریف د مکې ایتونو لپاره سم نه ده، یعنې ضعیف ده. او بعضې علما او پاته سو مدني ایتونه چې دوی بیانوي،
مدني آیاتونه چې دوی هغه بولي چې په مدینه منوره کې په نبي علیه السلام باندې نازل سوي، دا خبره هم ضعیفه ده. وجه دا ده چې خالص په مدینه منوره کې خو چې نبي علیه السلام اوسېدو، دا خو نو بیا صحیح ده، نورې خو چې آیتونه پرې راغلي دا خو به مدني شي. خو هغه آیتونه چې له مدینې منورې نه دي باندې، له مربوطاتو دي باندې، له ښاره دي باندې، په بدر کې مثلا یا مثلا په نورو سیمو کې په نبي علیه السلام باندې وحی راغلی ده، خو نو بیا مدني نسو بللی، په دې خاطر چې مدني خو نو د دوی په اصطلاح هغو آیتونو ته ویل کېږي چې په مدینه منوره کې نازل سوي، او حال دا ده چې دا خو په مدینه منوره کې نه دي نازل سوي. نو بهتر تعریف د مکي او مدني آیتونو دا ده چې مکي آیتونه هغو آیتونو ته ویل کېږي چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تر هجرت مدینې منورې ته تر هجرت مخکې کوم آیتونه په نبي علیه السلام نازل سوي دي چې نبي علیه السلام هجرت لا نه و کړی، په دې وخت کې چې کوم آیتونه نازل سوي دي دا ټول آیتونه موږ دا مکي آیتونه بللی سو، په دې خاطر چې رسول الله صلی الله علیه وسلم که د باندې وتلی و هم، خو کور او کورنۍ او فامیل او د اوسېدا جای او ټاټوبی چې و هغه مکه مکرمه وه. نو په دغه خاطر قبل الهجرت د نبي علیه السلام تر هجرت مخکې کوم آیتونه چې راغلي دي دا مکي بللی شي. او کوم آیتونه چې د خدای جل جلاله له لورې د رسول الله صلی الله علیه وسلم له هجرت نه وروسته مدینې منورې ته دا نازل سوي دي، دې آیتونو ته بیا موږ مدني آیتونه ویلی سو. که رسول الله صلی الله علیه وسلم په مدینه کې وي او پرې نازل سوي وي، او که رسول الله صلی الله علیه وسلم له مدینې نه وتلی وي او پرې نازل سوي، دا آیتونه دا موږ مدني آیتونه بولو. نو لنډه دا سوه، مختصره خبره دا سوه، او حاصل دی کلام دا راووت چې کوم آیتونه چې په نبي علیه السلام باندې مخکې له هجرته نازل سوي دي، یعنی د لا هجرت مکې مکرمې چې مدینې منورې ته نه و کړی، دغه آیتونه چې کوم دي دا آیتونه موږ مکي آیتونه بللی سو. او کوم مدني آیتونه چې کوم دي هغه آیتونه دي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم له هجرته بعد چې کله د رسول الله صلی الله علیه وسلم هجرت وکړو مدینې منورې ته، له هغه نه وروسته بیا ورباندې نازل سوي دي، دې ته موږ بیا مدني آیتونه ویلی سو. نو د مدني او د مکي آیتونو ترمنځ توپیر او فرق هم دا سو چې مخکې له هجرته کوم آیتونه نازل سوي دي دا مکي آیتونه بللی سو، او مخکې او وروسته له هجرته چې کوم آیتونه نازل سوي دي دا بیا موږ مدني آیتونه بللی سو. دا د مکي او د مدني آیتونو ترمنځ فرق ده، او یا د مکي او د مدني صورتونو ترمنځ دا توپیر ده او دا فرق ده. اوس دا خبره چې په قرآن کریم کې دغه مکي او مدني آیتونه څنګه دي، نو دا وړ ده چې دا سورتونه د قرآن کریم چې دي 114 دي. په دا 114 سورتو کې د نبي علیه الصلاة وتسلیم باندې چې نازلېدل، نو بعضې وخت داسې پیښېدله چې بسته یو صورت مکی بلل کېږي، یعنی د یوه صورت ټول آیتونه مکی وي، او کله کله داسې پیښېږي چې د یوه صورت ټول آیتونه چې دي دا مدني وي، او کله کله داسې پیښېږي چې د یوه صورت بعضې آیتونه اکثره آیتونه مکی وي او بعضې لږ آیتونه یې مدني وي، دې صورت ته بیا موږ مکي صورت ویلی سو. او ځکه چې دا لږ ولره اعتبار نه وي، دا ډېر آیتونه چې مدني دي بس موږ دا صورت مدني بللی سو، او چې ډېر آیتونه یې مکي دي بیا موږ دا صورت دا مکي بللی سو. اوس دا خبره چې د مکي او مدني آیتونو خصوصیات څه شی دي، یعنی څه به سره پیژنو که چیرې داسې وي چې موږ ته دا نه وي معلومه چې دا آیت اوس دا صورت چې ده دا مکي ده او که دا صورت مدني ده، یعنی مخکې له هجرته نازل سوی او که وروسته له هجرته نازل سوی ده، نو دا به بیا موږ څه سره پیژنو، دا به موږ دا ور پیژنو. مفسرینو بعضې خصوصیات لیکلي دي د مکي صورتونو او د مدني صورتونو. دغو خصوصیاتو ته چې وګورو
انشاءالله موږ او تاسې به دا سره وپېژنو چې دا سورتونه مکي دي او دا مدني دي. مثلا دلته د مکي آیتونو او د مکي سورتونو په ارتباط باندې مثلا دا خبره ده چې اول فرق یې دا ده چې د کله لفظ په کوم صورت کې راغلی مثلا فرض که په یو صورت کې راغلی دی کله لئن لم ینتهي لنصفعا بالناصیه، دا اخیره سپاره کې یو صورت ته خدای جل جلاله رالیږلی کله لئن لم ینتهي لنصفعا بالناصیه، یا راغلی دی کله ان الانسان لیطغى. دغه دی کله تور دا دی کله لفظ چې په کوم صورت کې راغلی په هر صورت کې چې راغلی دغه دی کله لفظ چې راغلی دا صورت چې دا مکي ده، یعنی مخکې له هجرته دا نازل سوی ده. دغه دی کله لفظ دا په 15 صورتو د قرآن کریم کې راغلی ده او 33 وارې دا د کله لفظ دا استعمال سوی ده. 33 وارې استعمال سوی په 15 صورتونو کې راغلی ده دغه د کله لفظ. نو په کوم صورت کې چې دا د کله لفظ راغلی وي دا صورت به مکي وي او مدني به نه وي. علماو چې کوم لټون او کوم تحقیق کړی ده دا ورته معلومه سوې ده چې د کله لفظ چې پکې راغلی کله لئن لم ینتهي لنصفعا بالناصیه، کله ان الانسان لیطغى ان رآه استغنى ان الى ربك الرجعى. دغه کله چې کوم راغلی دا صورت به مکي وي او مدني به نه وي. دا 33 وارې په قرآن کریم کې راغلی ده او قرآن کریم او په 15 صورتونو کې راغلی ده او دا ټول 15 صورتونه د قرآن کریم په دا دومه نیمایې کې دي، یعنی له 15 پارو وروسته دغه صورتونه دا راغلی دي. یو خو په دې باندې پیژندل کېږي چې دا مکي دي چې د کله توری په کوم صورت کې موجود و معلومه ده چې دا مکي ده. او دوم فرق یې دا ده، دوم د مکي صورتونو خصوصیت دا ده چې د امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله تعالی علیه ورضی الله تعالی عنه په مذهب باندې چې هغه په کوم صورت کې چې سجده د تلاوت د قرآن کریم راغلی وي 14 جایه د امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه په مذهب باندې په قرآن کریم کې 14 سجدې د تلاوت دي. په کوم صورت کې چې سجده د تلاوت راغلی دا صورت خامخا مکي ده او مدني نه ده. د امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه په مذهب باندې چې سجده پکې بلل سوي چې دلته سجده ده د تلاوت بس صورت مکي ده او مدني نه ده. دا یې دوم خصوصیت. دریم خصوصیت یې دا ده چې په قرآن کریم کې یو له سورت بقرې له دا اول سورت مال شوه، نور دا 114 سورتونه چې کوم دي په دې سورتو کې وګورئ په کوم صورت کې چې د ابلیس او د آدم علیه السلام بیان راغلی و، یعنی د شیطان علیه لعنه او د آدم علیه السلام بیان چې راغلی و. دغه صورت چې ده دا مکي ده او مدني نه ده. دا یې دریم خصوصیت او دا یې دریمه طریقه. او څلورم خبره دا ده چې مدني صورت به بیا په څه پیژنو؟ مدني صورت به په دې باندې پیژنو چې په کوم صورت کې چې د جهاد بیان راغلی او له کفارو مشرکینو او د خدای جل جلاله له دښمنانو سره د قتال احکام راغلي دغه صورت بیا مدني ده. په دې خاطر مدني ده یعنی وروسته له هجرت نازل سوی، ځکه چې د جهاد حکم په مدینه منوره کې را نازل سوی و. په مکه مکرمه کې د نبي علیه السلام په مکي ژوند کې د جهاد اجازه حضرت نبی علیه السلام ته نه و ورکړل سوی. نو په کوم صورت کې چې د جهاد آیاتونه یا د جهاد احکام دا صورت به خامخا مدني وي او مکي به نه وي. دا بیا د مدینې منورې خبره ده. او بله خبره دا ده چې په کوم آیت کې چې د منافقانو ذکر راغلی او منافقان پکې بیان سوي دا صورت چې کوم ده دا صورت مدني ده او مکي نه ده. دغه دوه خبرې
دا د مدني سورتونو دي. اوله خبره دا چې په کوم صورت کې د جهاد آیاتونه زیات دي دا صورت خامخا مدني ده. او دومه علامه یې دا ده چې په کوم صورت کې د منافقانو بیان راغلی، لکه داسې صورتونه شته چې د منافقانو بیان پکې راغلی، چې عبدالله ابن ابی ابن سلول او یا نور منافقین چې کوم وي هغو ته اشارې پکې سوي، دا صورت بیا مدني ده. او بل توپیر، بل فرق د مکی او د مدني آیتونو صورتونو دا ده چې که چیرې په کوم صورت کې یا ایها الناسو کلمې ډېرې راغلې وي، یا ایها الناسو، دغه صورت خامخا دا مکی ده او مدني نه ده. یعنی اکثرا داسې پیښیږي، غالبا داسې پیښیږي چې یا ایها الناسو پکې ذکر سوي، دا صورت قبل الهجرت یا مخکې له هجرت نازل سوی ده، دا مکی ده او مدني نه ده. او که یا ایها الذین آمنو پکې ذکر سوي وو، یا ایها الذین آمنو یعنی ای مؤمنانو، دغه لفظ که ډېر پکې راغلی و چې یا ایها الذین آمنو، دغه صورت بیا چې کوم ده دا صورت بیا مدني بلل کیږي. غالبا ډېر وخت دغسې پیښیږي چې په مکه مکرمه کې او د مکې په مربوطاتو کې او د نبي علیه السلام په مکې ژوند کې چې به آیتونه راتلو، په هغو کې به یا ایها الناسو ډېر ذکر سوي وو، او په مدني ژوند کې به بیا چې کوم آیتونه راتلو او خطاب به مسلمانانو ته خلقو ته کېدو، بیا به یا ایها الذین آمنو ډېر پکې ذکر سوي وو. دغه هم د مکې او مدني صورتونو ترمنځ فرق او تفکیک ده. بله خبره دا ده، بل خصوصیت یې دا ده چې کوم صورتونه چې تر هجرت مخکې نازل سوي دي، یعنی د نبي علیه الصلاة والتسلیم په مکې ژوند کې نازل سوي دي، دا صورتونه ډېر لنډ دي. که کوم صورتونه لنډ وو او مختصر وو او کوتاه وو، نو تاسې په دې باندې پوه سئ، دا صورتونه که چیرې لنډ وو په دې باندې پوه سئ چې دا صورتونه چې دي دا مکې دي، یعنی دا مخکې له هجرته د نبي علیه الصلاة والتسلیم دا نازل سوي دي. او که کوم صورتونه او آیاتونه ډېر اوږده وو او ډېر مفصل وو او دراز صورتونه وو یا دراز آیاتونه وو په قرآن کریم کې، نو په دې باندې پوه سئ چې دغه آیاتونه چې دي دا مدني دي. په مدینه منوره کې خدای جل جلاله اوږده آیاتونه نازلول او اوږده صورتونه یې نازلول، دا د مدني ژوند ترجماني کوي. بل خصوصیت، بل فرق د مکي صورتونو او د مدني صورتونو ترمنځ یا د مکي آیاتونو او د مدني آیاتونو ترمنځ دا ده چې د مکې مکرمې کې او د مکې مکرمې په مربوطاتو کې چې کوم آیاتونه په نبي علیه السلام نازلېدل، په هغو آیاتو کې حضرت نبي علیه السلام ته د صبر او د استقامت او د اطمینان او د تسلا او د ډاډ خبرې کېدلې، او د اطمینان آیاتونه دي، او د پخوانیو پیغمبرانو کیسې دغه ورته پکې کېدلې. په کومو صورتو کې چې د پخوانیو پیغمبرانو کیسې ډېرې او نبي علیه السلام ته د صبر و د ثبات او د استقامت بیان پکې سوی او اطمینان ورکړل سوی، دغه صورتونه او آیاتونه چې کوم دي دا مکي دي. او پاته سو په کومو آیاتونو کې که چیرې احکام بیان سوي وو، فرائض بیان سوي وو، اوامر بیان سوي وو، نواهي بیان سوي وو، دغه امرونه بیان سوي وو او په دې کې زیات معلومات ورکړل سوی وو، دغه آیتونه صورتونه چې دي دا بیا مدني دي، په مدینه منوره کې نازل سوي دي، یا دا معنا چې مخکې یعنې وروسته له هجرت نازل سوي دي. دا یې بل فرق ده د مکي او د مدني آیتونو او صورتونو. او یو بل فرق یې دا ده چې علماو لیکلی ده، هغه دا ده چې مکي صورتونه چې کوم دي دا مکي صورتونه دا په ادبي لحاظ باندې د ادبیاتو په اصطلاح ډېر له بلاغته او ډېر په لوړ کچ باندې صورتونه دي، په دې معنا چې په مکي صورتونو او آیاتونو کې تشبیهات، استعارات او غټ قوي مثالونه او د بلاغت ډکې خبرې دا پکې ذکر سوي د مکې مکرمې په آیاتونو کې، یعنې په هغو آیاتونو کې چې مخکې له هجرته نازل سوي دي. یعنې مخکې له هجرته چې کوم آیاتونه نازل سوي په دې کې تشبیهات، استعارات او مثالونه او ضرب الامثال دغه شیان بیخي ډېر یې پکې، او کنایات دغه بیخي ډېر یې پکې.
او پاته سو کوم آیاتونه چې وروسته له هجرته په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې د هغه په مدني ژوند کې نازل سوي دي، هغه بیا دا دي چې هغه بیا یو څه نسبتا په ساده لهجه باندې، په روانه لهجه باندې، ورې بلاغت او فصاحت دغومره ډېر نه یې پکې کارول سوی. یعنې قرآن کریم خو ټول بلیغ ده او په تمامه معنا بلاغت و فصاحت پکې ده او موجز کلام ده او د خدای جل جلاله هغه کلام ده چې د بشریت په وس کې نسته چې دغسې کتاب جوړ کړي. الله تعالی جل جلاله ورته فرمایي وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. صدق الله العظيم. خو بیا هم خدای جل جلاله قصدا هغه مدني آیاتونه یو څه په ساده او داسې لهجه باندې، لکه داسې روانه لهجه باندې خدای جل جلاله مدني آیاتونه را نازل کړي دي. وجه دا ده چې په مکې ژوند کې په مکه مکرمه کې شاعران، لیکوالان او نثر لیکونکي او بیان لیکونکي او شعر ویونکي بیخي ډېر وو. نو په دغه خاطر باندې خدای جل جلاله د هغو د مقابلې لپاره چې هغو ته درک ولګېږي او معلومات ورته وشي چې دا خو د بشر کلام نه ده، نه د بشر په وس کې سته، په دغه خاطر الله جل جلاله ډېر تشبیهات، ډېر استعارات او ډېر کنایات او ډېر په لوړ کچ باندې خبرې دا په قرآن کریم کې نازلولې. او کله چې مدینې منورې ته ولاړو، مدینه منوره کې هلته بیا ټول انصار و یا مهاجرین و، د خدای جل جلاله دوستان و او نیک خلک و. په ساده لهجه باندې به خدای جل جلاله آیاتونه نازلول. نو دا د مکي او مدني آیاتونو ترمنځ یو بل فرق او یو بل توپیر ده. نو دا اوس دلته دا موضوع یتي روښانه سوه چې کوم آیاتونه مکي دي او کوم آیاتونه مدني دي. اوس دغه توپیرونه او دغه فرقونه او دغه توپیرونه کوم چې موجود دي، دا یتي د مکي او مدني آیاتونو ترمنځ فرقونه سو او د هغو ترمنځ توپیر سو، او دغه فرقونو ته چې سړی پام وکړي په خپله باندې بیله دي چې څوک یې ور وښیي دلته دا معلومیږي چې دا آیت مکي ده او یا دا آیت دا مدني ده. یو بل فرق یې هم دا ده چې مکي آیاتونه چې کوم دي په هغو کې خدای جل جلاله د زجر او د ترټنې او د جدیت یو څه جدي او په تنده لهجه باندې آیاتونه نازل کړي دي، ځکه چې هلته د مکې مکرمې کفار او مشرکین چې وو دغو د سختې مقابلې اراده کړې وه چې آن بیا د جنګ لپاره او د اسلام د ختمولو لپاره مدینې منورې ته پسې ورغلو، په احد کې ورسره وجنګېدل او بیا مکې مکرمې چې تقریبا 432 کیلومتره لار ده تر مدینې منورې پورې، هلته پیاده ورغلو او په بدر کې د بدر دښته مدینې منورې ته ډېره نږدې ده تر مکې مکرمې. په بدر کې بیا ورغلو د اسلام د ختمولو لپاره ورسره وجنګېدل. نو په دغه خاطر خدای جل جلاله د مکې خلکو ته جدي آیاتونه، تند آیاتونه او تیز آیاتونه او په تیزه لهجه باندې آیاتونه دا را نازل کړي وو. او کوم چې په نرمه لهجه دي، په پسته لهجه باندې دي او د رحم او د عاطفې او د عطوفت آیاتونه دي، دا یې په مدینه منوره کې ډېر نازل کړي دي. په دې خاطر چې د مدینې منورې خلک ټول انصار او مهاجرین وو او هغه پاسته او نرم خلک وو. خدای جل جلاله هم دغه نرمه او پسته معامله ورسره وکړه. حضراتو د نن لپاره دغومره بس ده چې موږ او تاسې د مکي او مدني آیاتونو ترمنځ توپیر بیان کو. بیا به انشاءالله په راتلونکو خپرونو کې په نورو موضوعاتو غږیږو. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.